هغې ورځې تار تار یو لا یو شوي نه یو چې چیلم مات شو او قصې مو د حجرې پرېښودې او خدایه دا څه آفت زموږ په دې نړۍ راغلی خدایه دا څه آفت زموږ په دې نړۍ راغلی چې ځمکې فصل پرېښو او خلکو یې جذبې پرېښودې غزل دی چې ارمان د خوده وځي اسویلی شي چې خیرې مې خولې له راشي نو لالی شي اوس مې زړه دی چې د دې کلي نه لاړ شم دلته هر ارمان په جهر قتلېدی شي او موږ د ګلو په لیدلو کې پراته یو موږ د ګلو په لیدلو کې پراته یو ارمان لا پکې راویښ شي چې سپرلی شي او د جنون قصه په نیمه خوله شي پاتې د جنون قصه په نیمه خوله شي پاتې ډک د وخت د سرو سکروټو نه زړګی شي او خلک لا وایي کافرې که څه وایم خلک لا وایي کافرې که څه وایم ملا وایي امتحان دې اخیستی شي او د پښتون د خاورې دا څه خاصیت دی خلک لا وایي کافرې که څه وایم ملا وایي امتحان دې اخیستی شي او د پښتون د خاورې دا څه خاصیت دی د پښتون د خاورې دا څه خاصیت دی هر شاعر سړی چې مړ شي نو ژوندی شي د پښتون د خاورې دا څه خاصیت دی د پښتون د خاورې دا څه خاصیت دی هر شاعر سړی چې مړ شي نو ژوندی شي او د دلسوز ژوند او جنون دواړه تمام شو د دلسوز ژوند او جنون دواړه تمام شو لا په دې تمه دی ناست چې به زلمی شي مننه ډېر مننه